داورون محترم تفوس کوي چې سورة فاتحه ویل دا واجب دی او لازم دی. نو دې باره کې موږ ته حدیث وی او تفصیلی راته وی. نو دا تیار زمونږ د ترمذی درس شروع دی او د ورځې نیمه کې دا بس پرونه ویل چې فاتحه رکن ده او به د رکن نه مونږ کیږي. خو زه ته یو څو حدیثونه اجمالی وایم، تفصیلا خو نه ویل کیږي، ورور دا خو 2-3 غنټې ټیم اخلي. خو ته به زه اجمالا د دې باره کې لږ یو څو روایت وایم. اول روایت امام بخاری اول جز یوصل څلورمه صفحه کې باب ذکر کړي وجوب القراءة للامام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. ټول منځونو کې فاتحه وی لازمه ده. د عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بغیر د فاتحې نه مونږ کیږي. امام مسلم اول جز یوصل 9 بیهقی دویم جز 8 نو دې کې صریح دلیل دی په دې چې بیر فاتحه نه مونږ کیږي. دا چې څوک وایي چې لا صلات کلام د کمال د پاره دی پوره مونږ کیږي، نو چې مونږ پوره نشي نو بیت شیشه. دویم روایت امام احمد سے خپل مسند کې راوړی دی 5 جز او 322 کې عباده ابن صامت وی صلی بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم الصبح، محمد رسول الله موږ له ساری امامتی وکړه. فقرأ فثقلت عليه القراءه، قرات په درون شکل چې را وګرځید نو موږ ته ویل انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم اذا جهر. امام چې کله جهر کوي لکه چې تاسو قرات کوي، موږ ویل او یا رسول الله وای موږ ته ویل چې فلا تفعلوا نور قرات مکوي الا بهم القران سوره فاتحه وی فانه لا صلاه لمن لم يقرأ بها. دا روایت بیهقی راوړی کتاب القرات 440 کې، ابن حجر نتایج الافکار کې راوړی دی، بیهقی صحیح کړی دی، ابو داود اول جز یوصل 20 کې، ترمذی اول جز 9 کې او بیهقی په کتاب القرات 150 کې دا روایت راوړی دی. او دې کې بعضی خلک وایي چې دا محمد ابن اسحاق دی، خو محمد ابن اسحاق دلته تصریح په تحدیث باندې کړی دا، نو روایت بالکل صحیح دی الحمدلله. دریم روایت بیهقی کتاب القرات کې راوړی دی عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن عباده ابن الصامت رضی الله تعالی عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و محمد رسول الله عليه وسلم يلي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام. دا صحیح روایت ده، سندی بالکل الحمدلله صحیح ده. فصل الختام د شان ورشا کشمیری کتاب ده رحمه الله یوصل وڅولېخ کې وای سندی بالکل صحیح ده. امام پسې چې فاتحه دی رسته نه ویلي مونږ دې نه کیږي. څلورم روایت بخاری جزء القرات کې په 55 صفحه کې راوړی ده او مجموع الزوائد کې امام حسمی دریم جز یوصل 10 کې، طبرانی او ابو یعلا مسلم دا روایت راوړی، ابن حبان یوصل 6 کې راوړی دی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم دا انس رضی الله عنه روایت ده چې محمد رسول الله یوصل منذ ک به صحابه ته ویل اتقرؤون فی صلاتکم والامام یقرأ. امام چې قرات کوي نو تاسو قرات کوي، نو صحابه چپ شو، نو رسول الله درېزل دا خبره وکړه. نو به یو صحابي ته ویل ان لنا فعل او منګ هم کوي یا رسول الله، نو د الله نبی ته ویل فلا تفعلوا دا کار مکوي ولي يقرأ احدكم بفاتحه الكتاب في نفسه، ځان سره سوره فاتحه یو سړی ولولي. امام حسمی وی رجال بالکل صحیح دي. نو دا روایت صریح نص دی بالکل په دې کې چې نور قرات مکوي فاتحه دی ولولي، او دا حدیث ځان سیاد کوي. دا بعضی خلک وایي چې نبی علیہ السلام وایي چې قرات د امام قرات د مقتدی دی او بل دی زویم دسی حدیث هیڅوک نشي خودله چې محمد رسول الله علیه السلام ویلي چې نور قرات مکوي او فاتحه مو وی او موږ الحمدلله دا صحیح روایت دی چې نور قرات مکوي اول يقرأ احدكم بفاتحه الكتاب في نفسه. پنځم روایت مسلم کې اول جز یوصل او یم کې دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ده چې محمد رسول الله علیه السلام وی من صلى صلاه لم يقرأ فيها بام القران فهي خداج غیر تمام. چا چې امام پسې منځو ک فاتحه او نو ویل نو منځ ناقص ده. نو ابو هريره
ته چا ویل چې ان نكون وراء الامام منګه امام پس ولاړو نو به یو نو هغه ته ویل اقرا بها بنفسك ځان سیوي وکنه فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت امام بخاری جزء القرات کې راوړل دویش دریش کې امام محمد موطا کې راوړل سلور نوي کې حنفي عالم دی امام بهقي کتاب القرات شپږشتم کې راوړل ابن خزیمه والجزء 204 کې دا روایت راوړل دی شپږم روایت تبرانی د عباده رضی الله عنه نقل کړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي من قرأ خلف الامام فليقرأ بفاتحه الكتاب امام پس چې قرات کوي څوک نو سوره فاتحه دی وای نور دی نه وای دا مجموع الزوائد دویم جز یو سلیولس کوم دا روایت راغله دی وم روایت د ابو هريره رضی الله عنه دی ابو هريره وی نبی علیہ السلام وی لا تجزئ الصلاه لا يقرأ فيها بفاتحه الكتاب کوم منځ کې چې فاتحه نه نو صحیح نه ده وای ما ته ویل پاین كنت خلف الامام یا رسول الله کتم امام یو زرب سیرستم به مهم وای فاخذ بيد زما د لاسی ونیو او ما ته ویل چې اقرا بها په نفسك یا فارسیو ای فارسیوان آشنا ځان سیوي وا دا ګوره څونه صریح دلیل دی خدا خلق الله سره اند کړي دي د پیغمبر د حدیثو سره د بغض کوي ابن خزیمه اول جز 200 څولېخ کې دا روایت راوړې ابن حبان په موارد الدمان یو سل شپږش کې راوړې دي او اعظمی وای سندي بالکل صحیح دی نوویم صحیح کړی دی په شرح مسلم اول جز یو سلویه کې ابن حبان دریم جز او یو سل نه حدیث کې سند صحیح کړی دی اتم روایت عبد الله ابن عباس ته اتقرؤون في صلاتكم خلف الامام والامام يقرأ عبد الله ابن عباس چې امام قرات کوي نو تاسو قرات کوئ نو به وته ویل فلا تقرأوا تفعلوا دا کار مکوي وليقرأ احدكم بفاتحه الكتاب بنفسه مصنف احمد دریم جز یو سل شپږاتیا کې دا روایت ده مصنف عبد الرزاق دویم جز یو سل دیرش کې لیس راوی دی کې ضعیف دی خو متابعاتو کې امام مسلم مت اشاره کړل مقدمه کې چې دا صحیح دی عبد الله ابن عباس بل قول دی چې اقرا خلف الامام بفاتحه الكتاب بهقي کتاب القرات و او یا کې راوړی دی او کنز العمال کې دا صحیح کړم دی السنن الكبرى دویم جز یو سل نحش پته کې صحیح کړی دی بهقي کتاب القرات کې دا ابو قلابه روایت راوړی چې هغه د محمد ابن ابي عائشه نقل کړي اغه رجل من اصحاب رسول الله چې نبی علیہ السلام لعلكم تقرؤون والامام يقرأ امام چې قرات کوي تاسو قرات کوي قالوا انا لنفعل صحابه اليوم خكو رسول الله ویل فلا تفعلوا دا کار مکوي الا يقرأ احدكم فاتحه الكتاب بنفسه ځان سره سوره فاتحه وي مصنف احمد پنځم جز یو اته کې مجموع الزوائد دویم جز یو سلیولس کې ابن حجر تلخیص الحبیر کې دا روایت دویم جز او دریش کې دا روایت حسن کړي چې دا روایت وي حسن دی دا ابو قلابه روایت چې نبی علیہ السلام ویل اتقرؤون خلفی زمان رست تاسو قرات کوي من ویل او نو د الله نبی ویل لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب سوره فاتحه وی نور مو وی بهقي کتاب القرات دوش پته کې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه موږ د رسول الله سره منځ وکړه کله چې سلام وګرځید ویل هل تقرؤون معي اذا كنتم في الصلاه ما سچي وینو قرات کوي موږ ویل او وی فلا تفعلوا الا بام القران نور قرات مکوي مگر فاتحه وی مصنف بزار طبرانی دا روایت ټول راغستی مجموع الزوائد دویم جز یوصل او لس کې عمرو ابن شعيب نبی ان جده دا یو روایت ده هغه وی نبی علی السلام ویلی دي تقرؤون خلفی ما بشرست قرات کوي من ویلی او نو روایت کې دا فلا تفعلوا الا بام القران سوره فاتحه وی نور مو وی کتاب القرات د بهقي 450 جزء القرات د بخاری اتلس کې دا روایت دی وی نظر راوی دی کې خو امام عجلی غته ثقه ویلی دي میمون ابن مهران چې خپل پلار نه نقل کړي هغه وی محمد رسول الله علیه السلام ویلی من لم يقرأ خلف الامام فصلاته خداج امام پسې چا قرات ونه کړ فاتحه نمونځ ناقص دی بهقي کتاب القرات دوش پته کې سند مرسل دی یزید ابن شریک د عمر ابن الخطاب بارنه تپوس کړو چې امام پسې قرات کو کنه نو عمر ابن الخطاب ته وی اقرا بفاتحه الكتاب سوره فاتحه ولولا وای ما ته ویل کتاب سے ولاړم وای کماب سے ولاړم وای به ته ما ویلی و ان جهرت کته جهری منځ کې وای غره ته ویلی و ان جهرت کزه په جهر کومه بهقي کتاب القرات یو دارنګ سنن کبرا دویم جز یو سل وش پته دار قطنی اول جز 319
د علي رضی الله عنه روایت ده اقرا فی صلاه الظهر والعصر خلف الامام بفاتحه الكتاب والسوره. مسند ابن ابي شيبه اول جزء 300 او 3 دا ابو سعید خدری روایت ده دنه چاته پوس کړو عن القراءه خلف الامام بفاتحه الكتاب چې فاتحه ویم نوغه ویلی وایا. بهقی سنن الكبرى دویم جزء یو سلویه کتاب القراءه اتیمه صبحه. جابر رضی الله عنه كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الامام في الركعتين الاولين بفاتحه الكتاب والسوره وفي الاخرين بفاتحه الكتاب. دا بهقی کتاب القراءه یو اتیا کرا وړی دی. حسان ابن عتیه وی چې ابو درداء رضی الله عنه هغه ویلي لا تترك قراءه الفاتحه خلف الامام جهرا ولم يجهر کتاب القراءه دو اتیا کې. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ ویلي دي چې یو بیا د سمون کیږي به رکوع سجدي مون کیږي او به فاتحه مون کیږي وراء الامام وغير الامام کې امام پس یو کني. بهقی کتاب القراءه دو اتیا کې. بخاری جزء القراءه 14 کې. ډیر روایت دي د باب کې. بعضی خلکو ته دلته یو شک پرې وته دي هغه دا وی قران کې چې راغلي چې قران لوستل کېږي غلې شوتا و محمد رسول الله دې خپوي د کماو ته خپوي بس دې باندې ته فیصله وکړي. دویم دا دی یو عام قرات دی یو قرات د فاتحه دی. عام قرات نه منع شوی دی او قرات د فاتحه دی حدیثونو کې اجازه ورکړل شوی ده. عبد الحی لکنوی حنفی عالم دی. التعلیق الممجد چې د امام محمد په موطا باندې دی یو کتاب لیکلی دی. هغه عجیب خبره کړې ده د الله نه چې کوم عالم یریږي داغه خبره محقق هغه وی لم يرد في حديث مرفوع صحيح سید پیغمبر نه ندی ثابت النهي عن قراءه الفاتحه خلف الامام چې ته امام پسې فاتحه مو ویوا او کوم روایتونه چې زمنګ احناف وی ذکر کوي اما لا اصل له و اما لا يصح یا سند نه یو یا صحیح نه وي. د عبد الحی لکنوی صاحب دی ابن عبد البر د علماء اجماع په دې نقل کړی دا او د ډیر د احناف علماء کتابونه چې پاغي کې الحمدلله دا مسله ذکر کړی دا او کدا نصوص نو د قران او د سنت نه موږ لیونیو چې موږ دا ویلې خدای ډیره وګړه مسله ده بس په دې باندې ان شاء الله اکتفا وکړو. نور دلایل دی باب کې مشتده رمضان کې چې موږ کوم تفسیر کړی دی ویوره یغي کې الحمدلله د ګنټې نه ډیر بس په دې باندې موږ کړی دی. کم استدلالات چې دا بعضی خلک ذکر کوي چې رسول قرات کې خلک ولکانی چې یو څوک کوئی ور نه ولړه کې دا ټول صحیح روایت دي. صحیح اصل د دې روایتو نشته دي. زویم د حدیث ته مونږ ته یو سړی وخی چې پیغمبر علی السلام وایي چې تاسو امام پسې سوره فاتحه مو وایي. زدا خو یو مرګره وخی قرات مو کوي مونږ یو قرات مکوي بس مکو نور قرات فاتحه پیغمبر وایي مونږ وایي د څه دلیل دی یو سړی وخی په صحیح مرفوع متصل حدیث کې چې د الله نبی وایي چې ما په قرات کوي او سوره فاتحه وایي. الله سبحانه وتعالى د پیغمبر د حدیثو محبت زمونږ زړونو کې واچي. دا چې چا زړه کې د الله او د رسول سره محبت دي ان شاء الله هغه ته دا خبره منل ډیر اساني څه مشکل وته نه وي. اللهم صل وسلم علی نبینا محمد.